150 دانش آموز از مرکز آموزشی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی فارغ شدند. در 10مین جشن فراغتی که از سوی این ریاست برگزار شده بود، مسئولان بیان داشتند که 150 دانش آموز بعد از فراگیری آموزش های 4 ماهه کامپیوتر از مرکز آموزشی این ریاست سند فراغت به دست آوردند. دی لسم ځل لپاره موږ نن یو ځل بیا 150 تنه ځوانان د کمپیوټر له برخې څخه فارغان ورکړو. په دې کې اکثر هغه ځوانانو چې دوی په د ښار په نورو کورسونو کې نه سوی کولی سي په جیټ پیس باندې زده کړې وکړي، نو خوشبختانه موږ دوی ته دا زمینه مساعده کړه چې په وړیا ډول په همدې کورس کې 4 میاشتو لپاره د کمپیوټر په برخه کې زده کړې وکړي. در همین حال شماری از دانش آموزان و خانواده های آنان از این که حکومت به ارتقاء سطح دانش جوانانشان توجه دارد خوشحالند. داسې موږ دلته په اطلاعات او کلتور ریاست کې تقریبا له 4 میاشتو وروسته د کمپیوټر له پروګرام څخه فارغېږو. دا ډېر د فخر او ویاړ ځای ده او زه د یو ځوان او فارغ زده کړیال په حیث باندې د اطلاعات او کلتور ریاست البته د ځوانانو چارو د امریت تر چتر لاندې د یو تن ځوان په حیث باندې ډېره مننه کوم د دوی کارونه، هڅې او خدمتونه ستایم او هیله ده چې دوی به دغه لړۍ لا پراخه او دوامداره کړي. ډېر ښه ده. شخصي تجهیزي پیسې غواړي یا 2000 یا 3000 دا د غریبانو دپاره ډېر ښه ده. مقصد بعضې بیچارهګان شی هم نه لري، مقصد چې دلته راسي خوارانو مسکینان خپله خرڅه د کور نشي رسېدی، خو مقصدونه ده نو زوی ته به څه خرڅه ورکړي چې ورورګنه مقصد شخصي ووایي، نو خدای دې وکړي چې مقصد لا هم خلک ورته تشویق شي، خلک ورته راسي. با گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی، بعد از حاکمیت امارت اسلامی بیش از 2300 تن از مرکز آموزشی این ریاست از بخش‌های مختلف فارغ شدند و بیش از 3500 تن دیگر را نیز به مراکز آموزشی و انستیتیوت‌های خصوصی معرفی نمودند.